پنځه نوي او تازه خبرونه د سلام په وړاندې کولو سره یو ځل بیا درته یو نوی ویډیو ته ښه راغلاست وایم. اول خبر، برازیل کې لومړی ځل لپاره د کرونا وبا له امله د ورځنیو تلفاتو شمېر تر امریکا زیات ثبت شوی ده. د روغتیا نړیوال سازمان تازه شمېرې ښیي چې د تېرو 24 ساعتونو کې په برازیل کې 807 تنه او په امریکا کې 620 تنه د کرونا وبا له امله مړه شوي دي. برازیل کې د ټولو مړو شمېر 23,000 تنو ته اوښتی ده. دوهم خبر، د بهرنیو چارو وزارت سرپرست وزیر حنیف اتمر نن له ایران راغلي یو ډیپلوماټیک پلاوي سره لیدلی دی. یاد پلاوي د هغو افغانانو د وژنې د پیښې څړلو لپاره کابل ته راغلي دي چې 13 میاشت کې د ایران او افغانستان پولې په اوږدو کې د ایراني ځواکونو له لوري وژل شوي وو او بیا یې مړي سیند ته غورځول شوي وو. دریم خبر، د څرخې پله زندان کې همدا اوس د 300 تنه طالب بندیانو د ازادېدو پروسه روانه ده او د بندیانو خپلوال انتظار کوي چې حکومت د تازه پریکړې له مخې نن د کابل په ګډون د بېلابېلو ولایتونو کې له زندان څخه 900 طالب بندیان ازادېږي. څلورم خبر، د کابل والي رسنیو سره خبرو کې ویلي چې د ښوونځیو، پوهنتونونو او نورو تحصیلي مرکزونو د بیرته پرانیستلو لپاره نږدې راتلونکي کوم پلان نشته او د دې امکان ډېر شته چې ښایي اوږده موده د کرونا وبا د مخنیوي په موخه تحصیلي مرکزونه همداسې بند پاتې شي. پنځم خبر، طالبانو د اوربند غځېدل رد کړي دي وروسته تر هغه چې افغان حکومت ویل که چیرې طالبان اوربند وغځوي نو دوی ورته چمتو دي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین له آلمان غږ راډیو سره وویل چې د بندیانو خلاصون د سولې بهیر بل پړاو یعنې د بین الافغاني مذاکراتو برخه ده چې وروسته به ورباندې خبرې وشي. شاهین زیاته کړې پر دایمي اوربند بحث راتلونکي بین الافغاني خبرو اترو یوه مهمه اجنډا ده. د یادونې وړ ده چې د اختر په مناسبت اعلان شوي ډزبندیز پای ته ورسېده. وړاندې تر دې ځینې رسنیو راپور ورکړی و چې ښایي اوربند 7 ورځو ته وغځېږي. له ټولو دوستانو نه مننه کوم چې ویډیو یې راسره تر پایه ولیدله. که چیرته خواږه نظرونه لرئ نو حتما یې راسره په کمنټ کې ولیکئ. که غواړئ له همداسې تازه او دقیقو معلوماتو خبر شئ د پښتو اپډیټ چینل حتما در سره سبسکرایب کولی شئ. نور مو په پاک رب سپارم، الله مو مل شه. ښه وخت درته غواړم.